چې دا مالم دغه شان بار بار د خلکو نه غواړي راکې د مثال وای د هغه چاله چې خوراک کوي په مړخ نه پیږي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خپل تنخواه چې کوم بیت المال کې هغه ورکوله حکیم دا نالی ما د نبی صلی الله علیه وسلم المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه خلیفش هغه مل خپل تنخواه ورکوله د الله ما د نبی صلی الله علیه وسلم استان روس بزئی چاره شي نه وای. عمر ویل خلکو ته خلک گواشي زه حکیم لخپل حق ورکوم خدای نالی چې ما سوال سوکو ملامت نه کې پورز قیامت ز بیا زموار. حکیم ابن حزام رضی الله عنه دا یو صحابي دی فرمایي خپل باندې یو پیر ما نبی صلی الله علیه وسلم نا سوخت چې مال لک سراکه د بیت المال نا مال راک له بیا میتی وخت نبی بل الله راکونه اخر راتویل یا حکیم نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو حاجتونو پوره کول سوالګلی ر داغه حاجت په پوره کاوه خو به داغي باوجود به تربیت ملکاو تو یا حکیم ان هذا المال حلوه خضره دا مال چې کوي دا ډېر خوږ دی او ډېر شین دی فمن اخذها بسخاوه نفس بورك له فيه چا چې په د نفس په سخاوت باندې واغستو ځان به پروا کړه خود تاسو ملاو ش الله ولکه برکت ورارته. ومن اخذها باشراف نفس او چا چې د خپل نفس په هرس باندې واغست چې د ځان وړاندې کې چې مال راکې لم يبارك له فيها در پار پای کې برکت مون ورزول شي. وکانه کلذي ياكل ولا يشبع دې بدا کس په شان دی چې خوراک کې مړیږي نه لکه چې دا سوالګری دي څوک چې دا مالم دغه شان بار بار د خلکو نه غواړي راکې د مثال وای د هغه چاله چې خوراک کوي په مړخ نه پیږي او به وتل ورکون کې جوړ شه اغستون کې م جوړيږي. الید العليا خير من اليد السفلى اوچتلا سلام دلا استغفر دی. حکیم ابن حزام رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله د دینه پس ستانه ورستا زبد هیڅ چانه څه شي نه غواړم دا می عظم دی. دا غین ورسته بیا چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خپل تنخواه چې کوم بیت المال کې هغه ورکوله حکیم دا نالی ما د نبی صلی الله علیه وسلم کړی نارم زوی کله چې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه خلیفش هغه مل خپل تنخواه ورکوله د الله ما د نبی صلی الله علیه وسلم استان روس بزئی چاره شي نه غواړم اور تل ګوره تانه غواړي د خپل تنخواه دی ویل نعلم ویل عمر ویل خلکو ته خلک گواشي زه حکیم لخپل حق ورکوم خدای نالی چې ما سوال سوکو ملامت نه کې پورز قیامت ز بیا زموار نه يم دل زور کوم خدای نالی دومره خیال به ساتو.